اته مې دا ویلي چې ټول احادیث اوس یې زوی مبارک دا ویلي چې عربو کې یو ملا چانبین کړی چانبین او د رسول الله په 10 احادیثو کې فقط 135 احادیث او 135 د قرآن موافق دي نو ټول غلط د سعودي عرب یو مشر دی کیدای شي چې دلته ډېرو کسانو ته پته وي چې هغې هلته خبره وکړه چې چانبین دې وکړلی شي د دې روایاتو او د دې احادیثو چې کوم د قرآن سره ټکراو خوري چې هغه چې موږ لرې کړو چې کوم قرآن سره ټکراو نه خوري چې هغه موږ خلکو ته په مغز منظریان باندې راولو څومره روایت صحیح شوي تاسو دې خبرې نه خبر یې سوچ وکړه 105 روایت داسې دي چې هغه د قرآن سره موافقت خوري او زما مولا زما مفتي زما شیخ الحدیث محترم زه دا ورته نه یم دا سوچونه عقیدې نظریې غلطې جوړې شوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مقدس مكانا من مستخدم بغنغر الله أكبر الله أكبر شيء دايما ذاكر وهو سر خنجر الله اته مې دا ویلي چې ټول احادیث اوس یې زوی مبارک دا ویلي چې عربو کې یو ملا چانبین کړی چانبین او د رسول الله په 10 احادیثو کې فقط 135 احادیث او 135 د قرآن موافق دي نو ټول غلط ها یو اشاعتي دی راوچت شي طیب صاحب یا بل نماینده هر یو چی ودرېږي چې او زموږ د اشاعتیانو د عقیده د مولوي صاحب ته نور 135 احادیث صحیح دي نور غلط دي زه به ممبس غلط دي بخاري او مسلم به دې خوړ کې ګزار کړو دا به موږ د 1400 کاله امت دوکه کې تېرېستې دې ویلي چې تاسو 1400 کاله امت دوکه کې تېرېستې هسې نه دي ویلي چې 100 کاله یا دغه بدعتیان د 1400 کاله ټول امت دوکه کې نو اوس څو مقدمې شوې زما مسلې ختمې شوې انتظار صاحب ټولې نړۍ مسلمانانو ته زما دا چیلنج دی یو ډله دې دا ځان پسې ودرې یا د دیوبندیانو وایي چې دا زموږ دیوبندي خو دا نظریات زموږ د دیوبندیانو دي یا د شاعتیانو وایي چې دا زموږ شاعتي خو دا نظریات ورسره موږ منو یا د بریلیانو وایي چې دا بریلی او دا ورسره موږ منو یا د اهل الحدیث وایي چې دا اهل حدیثو د شیخ عبدالسلام صاحب شاګردو او د هغې نظر ما خو چې اورېدلي شیخ عبدالسلام خو ډېر ښکلی نظر و اخو احادیثو باندې ځان اهل الحدیث علی منهاج سلف صالحین وایي سلف صالحین او دې سیوطي پورې ریښخن ویلی بخاري او سیوطي دا و ایرانیانو نو که چرته دا نظر د مسلمانانو د یوې ډلې وي ما له د دغه ډلې ووایي یو عالم دې راشي بس زه به نن نه خبرې نه کوم او که دا ډلې زما نظر خو دا دی چې دا د کفر عقیده ده او چې د کفر عقیده ده او زما ملت او زما ولس ته دا د کفر پرچارې کولو دا عقیدې په ما رد کول واجب دی که نه دی واجب دا تعصب نه دی دا زد نه دی نه مناظرم نه ځان مشورم نه بل شیم دا د کفر عقیدې دی زموږ ټول د ننګرهار علما مفتي شهیدالله صاحب مفتي عطاالله صاحب حکیمي صاحب نعماني صاحب ټولو ما پې پوښتنې کړي چې دا د کفر عقیدې کې اسلام وایي دې کې بعضې د ګمراهۍ عقیدې دي او بعضې د کفر عقیدې دي نو بیا هم دپاره دا ویم اشاعت التوحید اهل الحدیث د ټولې نړۍ مسلمانان بریلیان پنجپیریان و سلفین او سیفین او بریلیان هر که چا دا عقیدې خوشیګان او پرویزیان نه هغوی دې نه رامخامخ کېږي یو ملا د دوی کې رامخامخ شي دي وایي چې مولوي صاحب ته متعصبې دا عقیده زموږ ده یا دې دا ووایي یا دې دا ووایي چې نه دا عقیده زموږ نه ده او دې دا نه دي ویلي نو چې نه دي ویلي زه به پې کلیپونه واورم ګوره د منطقیانو خبره یا به صغرا فاسدې یا به کبرا ما باندې نقض تفصیلي وکړه نقض تفصیلي دې ته وایي چې د یو قیاس په یو معینه مقدمه باندې نقض وکړي یا به مفتي منیر نه ویلي ما به دروغ ویلي نو لعنت الله علی الکاذبین په ما به د خدای لعنت زه به در باندې کلیپونه واورم بیا واورئ په سړه هسې نه بېګاله واورئ که دا نه خبرې دې نه وې کړې او یا به یې کړي ته او کړي دي او دا زموږ هم عقیده ده دا اسلامي خبرې دي که دا اسلامي او دا کفري عقیده نه چې د رسول الله په ټولو احادیثو کې 135 صحیح دي او نور ټول غلط دي نو بخاري او مسلم هم چټي کورونه کې ایښي د اشاعتیانو او د بریلیانو او سیفیانو چټي کورونه کې ایښي دا به ټول دغې کې ورګزار کړو بې بس زه به توبه وباسم څه به نه ویم نو ستاسو متعصبین شوئ که زه متعصب شوم نو دومره بېعقلي خو نه ده پکار د خدای بېعقلو د خدای متعصبینو نو دې که دا نه ویلي ووایه چې نه دي ویلي یو عالم دې رامخامخ شي چې مولانا مفتي داسې نه دي ویلي تا د ځانه ویلي بیا به زه کلیپونه ور شروع کړم انتظار صاحب چې دی اوس واوره او یا دې ووایي چې ویلي دي او صحیح ویلي دي که دا خبرې صحیح کړي بیا هم درته ښیم صحیح دي خو یوه ډله به یې ځان پسې منسوب کوي یا به دیوبندیان وایي چې دا دیوبندي و یا به اشاعتیان وایي چې اشاعتي و یا به اهل الحدیث وایي چې اهل حدیث و یا به بریلیان وایي چې بریلی یا به سیفین وایي چې سیفي و مسلمان خو دغه ډلې دي دا نورې شیعه و پرویزې او قادینې
د هغوی ملا دې نه را مخامخ کېږي او دې را مخامخ شي. نو هسې دې نه څه جوړېږي چې پلانې او بدعتیان او الواخواره او پلانې دا خو هسې د ښځو خبرې دي. ما غوندې نر غوندې را مخامخ شه ووایه د دې کلیپ جواب د ټولې نړۍ مسلمانان یو کس دې وکړي، زه به ومنم. زه به د خپلو ټولو خبرو نه تېر شم. ستاسو خبرې منځ کې یو خبره بله کوم دا عوام دی او که د ده کوم طرفداران دي چې دا څومره کسان دي دا خبره ډېره کوي چې په ملایانو دکانداري بنده کړې وه. دا دکانداري څه مطلب دی د دې خلکو؟ ګوره دا خبرې فرعون هم کولې. موسی علیه السلام او هارون علیهم السلام دواړه ورونه یې ښودل. فرعون ویله چې دا دواړه دا اراده لري چې ان یخرجاکم من ارضکم، چې تاسو د خپلې ځمکې نه وباسي، او ان یظهر فی الارض الفساد، یا ځمکه کې فساد ښکاره کړي. الحمدلله موږ دکانداران نه یو. ما 10 کاله پاکستان کې تیر کړي، زما یو مقتدي به ثابت نه کړي چې چا نه مې په 2 روپۍ والي. دا سړی اوس وفات شو، شخصي نه ګڼېږم چې دې اپریدونه چې والي یا څه هغه نور زه څه نه ویم. څوک چې دکانداري بندې همغه لوی دکانداري، او د ده هغه کم نظریات والا چې دي هغه ټول دکانداران دي. هغه کمې پیسو چلونه چې د غوله ورځي. که موږ چا نه په ګاڼ کپۍ 10 روپۍ والي، د کلیپ کې دې را مخامخ شي چې ما نه د مولانا 10 روپۍ په ګاڼ کپۍ والي. یا دې زموږ بل یو عالم وښی، شیخ ادریس صاحب دې وښی، مولانا حسن جان صاحب رحمه الله دې وښی، مفتي فرید صاحب دې وښی، شیخ عبدالسلام صاحب دې وښی، دارنګې بل دې وښی چې چا نه روپۍ چا والي. دا خو یو ګاڼ کپي ده. په دې باندې د 420 خلکو له دا دوکي ورکوي چې دکاندارۍ نه بندې کړي او پلانې بندې. څه دکانداري دې بنده کړه؟ دا خوش ګاڼ کپي ده. ګوره ټیک ده، ښځه دکاندارۍ نه دې بندې کړي، هغې کې به هم زه ومنم موږ حرام خواره، موږ غلط. خو دا عقیدې صحیح دي که غلطې دي؟ دا د اسلام سره ټکراو کې د رسول الله معراج نه انکار کول او د سلیمان سره معجزون، دا د قرآن نه انکار دی که نه؟ او د قرآن نه انکار اسلام دی که کفر دی؟ په دې خو ښځې هم پوهېږي، په دې خو ماشومان هم پوهېږي مړه، چې تعصب نی یا بېعقلي نی یا حماریت نی، نو په دې باندې به څوک نه پوهېږي، په دې خو هر سړی پوهېږي. وصلی الله تعالی. لیدونکو تاسو ویډیوګانې ولیدې، تاسو د شیخ صاحب خبرې ټولې واورېدلې چې ما ډېر په زحمت سره ځان ستاسو دپاره راورسو چې تاسو ډېر میسیجونه کول او ډېر غوښتنې هم کولې. انشاءالله ستاسو غوښتنې جواب شولې او تاسو اوس کولی شئ چې دې ته ښایسته کمنټ وکړئ او دا نشر کړئ درسره، د دې دپاره چې د فتنې مخه ونیول شي او حقانیت خلکو ته ثابت شي. والسلام.